بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او بیا هم تر دې دمه د خپل په کورونو کې خپل د کورنۍ سره سلامت پاتې اوسئ. د تاسو ښوونکي بیا هم زینب حمیدي د تاسو په چوپړ کې حاضره ده چې د شپږم ټولګي ریاضي مضمون پښتو ژبې کې د تمرین د برخې د پاتې برخې سره د تاسو ته ښه راغلاست وایو. زموږ د نن ورځې عنوان پوښتنې دي. بیا هم چې څنګه تاسو په تېر 2 لوستونو کې د دغې پوښتنې بعضې سوالونه مو حل کړل او د دې پاتې برخه به نن انشاءالله په دې برنامه کې موږ پای ته رسوو. د تاسو د پوښتنو درېیمه برخه ده چې د تاسو په کتابونو کې 5 مخلصي سوالونو او بیا هم تاسو خپلې کتابچې انشاءالله چې ځان سره لرئ، پنسلونه او کتابونه مو د ځان سره دي او خپل تېر لوستونه مو په ډېره ښه توګه سره لوستي دي. تر دې چې مونږ د خپل دغه درس شروع کړو، تاسو په خپل تېر درس کې یا په تېرو پوښتنو کې ډېر ښه ولوستل او همدغه پوښتنې تاسو ته دلیل شو چې تاسو بیا هم یو ځل خپل د تېر درسونو تکرار وکړئ. د مونږ نننی لوست د شپږم سوال د پوښتنې 5 مخ نه شروع کیږي. څنګه چې تاسو ګورئ ګرانو زده کوونکو، ما سره تاسو د کتاب مخ دی دلته، نو مونږ د همدغې په اساس باندې د خپلې پوښتنې حلوو او د خپل د پوښتنو ځوابونه یو ځای سره لاسته راوړو. د مونږ شپږم سوال یا د پوښتنو درېیمه برخه کې چې نن یې شپږم سوال په ځوابونو پیدا کولو پیل کوو، نو راځئ چې دوی یو ځای سره ټول شروع کړو. انشاءالله چې د تاسو پنسلونه به هم د تاسو سره وي او کتابونه هم شته دي. مونږ ته دلته ویل شوي دي چې په لاندې عددونو کې کوم یو پر 2، 5، 3 او 4 د تقسیم قابلیت لري. هر یو بیل په خپلو کتابچو کې ولیکئ. یعنې تاسو لومړی ګورئ ټول هغه اعداد چې 2 ته پوره د ویش قابلیت لري. یعنې تاسو به ځان ته په کتابچو کې داسې ولیکئ چې اول پر 2 د ویش قابلیت الف ب جیم. بل به ولیکئ تاسو پر 5 د ویش قابلیت، بیا هم الف ب او جیم. ولی الف ب جیم. بل مثال مو دی چې پر 3 باندې د ویش قابلیت، پر 3 د ویش قابلیت الف ب جیم. ګرانو زده کوونکو، لومړی به مونږ د خپل دغه 3 جزء حل کړو او بیا هم د هغې پاتې جزءونه به بیا یو ځای سره وکاروو. مونږ به ګورو د خپل د قوانینو په اساس باندې لومړی الف جز حلوو، بیا به ب جز حلوو، بیا به جیم جز حلوو او هغه اعداد چې پر 2 د ویش قابلیت لري په هر جز کې چې پیدا کړو بیرته به په هماغه جز کې لیکو. مونږ ته په الف کې ویل شوي چې تاسو باید هغه عدد دغه الف جز کې زه پیدا کړم چې پر 2 د ویش قابلیت ولري. ځکه ما ویل چې دلته پر 2 د ویش قابلیت، نو زه په هر جز کې باید هغه عددو ته مې پام وي چې پر 2 د ویش قابلیت ولري. د تعریف د مخې مونږ ویلی شو هغه عدد چې د هغې یویز او لسیز جفت یا صفر وي پر 2 پوره د قابلیت ویش لري. 4 ویش پر 2 پوره د قابلیت ویش لري، نو زه یې دلته په دې ترتیب لیکم. 10 هم پوره قابلیت تقسیم ځکه یویز یې 0 دی. 48 هم لري ځکه یویز یې جفت دی. 80 هم لري یویز یې 0 دی. 89 نه لري نو نه یې لیکو. 72 هم لري ځکه چې یویز یې جفت عدد دی. 51 نه لري ځکه چې یویز یې طاق دی. 80 نه لري یویز یې طاق دی. 90 نه لري یویز یې طاق دی. 99 پر 2 د ویش قابلیت نه لري ځکه یویز یې طاق دی. نو موږ د الف جز حل کړل او ټول هغه اعداد چې پر 2 د قابلیت ویش درلوده په الف کې مو ولیکل. بیا هم ب ته راځو. ب کې موږ بیا هم هغه عدد ګورو چې فقط یویز عدد یې په نظر کې نیسو. که چېرته یویز یې 2 ته پوره د ویش قابلیت درلوده نو ټول یې لري. څنګه؟ لکه اوس چې 120 یې لري. ولې؟ ځکه چې یویز یې 0 دی. 420 یې لري، یویز یې 0 دی. 203 نه لري. ولې؟ یویز یې طاق دی.
118 یې لري، یویز یې جفت دی. 111 یې نه لري، یویز یې طاق دی. 109 یې هم نه لري ځکه یویز یې طاق دی. 321 هم دوو ته د قابلیت ویش نه لري ځکه چې یویز یې طاق دی. او 414 یې دوو ته د ویش قابلیت لري ځکه چې یویز یې یو جفت عدد دی. په همدې ترتیب موږ راځو د خپل جیم ته چې 1320 یې لري. ولې 1320 یې لري ځکه چې یویز یې جفت دی یعنې صفر دی. 3001 یې نه لري، 5001 یې نه لري، 5010 یې هم لري. ولې ځکه چې یویز یې جفت عدد دی یا صفر دی. 1302 هم لري، وایي چې 1302 هم لري چې ځکه چې یویز یې یو جفت عدد دی. او زر یې هم لري، یویز یې جفت عدد دی. نو موږ په دې ترتیب باندې هغه اعداد د کتاب کې راکړل شوي اعدادو نه بیرون راوباستل او دلته مې په جدا توګه په خپلو کتابچو کې ولیکل کوم چې پر دوو د ویش قابلیت لري. اوس ګرانو زده کوونکو په همدغه ډول باندې موږ کولی شو چې د خپل پر 5 باندې د ویش قابلیت هم په همدې ترتیب باندې پیدا کړو او پر 3 هم په همدې ترتیب پیدا کړو، پر 4 هم پیدا کړو. اوس ما تاسو ته فقط یو برخه پر دې کار وکړه چې د قانون په اساس باندې تاسو وپوهیږئ چې موږ څنګه د دغه اعدادو نه د خپل ټاکل شوي اعداد راوباسو یا یې هم په خپلو کتابچو کې په جلا ډول باندې ولیکو. د موږ د دغه درس یا د دې سوال نورې برخې د تاسو د کورنۍ دندې په حیث باندې هم ځان سره کارولی شي ګرانو زده کوونکو. اوس فقط د دې دپاره چې موږ د خپل دوم سوال په مخ یا د اوومې پوښتنې ته راځو چې په اوومه پوښتنه کې موږ ته ویل شوي دي په لاندې تش ځایونو کې داسې کلمې وکاروئ چې مربوطه تعریف بشپړ کړي. یعنې دلته یې موږ ته تعریفونه راکړي دي، موږ په دغه تعریفونه څه کوو؟ د تش ځایونو په ډکولو سره یې پوره کوو او بیا ګورو چې آیا موږ د خپل دغه تش ځایونه په سمو کلماتو مناسبو کلماتو ډک کړي یا هم نه دي کړي. لومړی جز یا الف موږ ته ویلي دي هغه عددونه چې د مرتبو د یویز رقم یې خالي ځای دی یا جفت وي پر دوو د قابلیت تقسیم لري. اوس ګران زده کوونکو وګورئ پر دوو د قابلیت تقسیم لري، یعنې دلته موږ ته دا لازمه ده چې موږ پر دوو د ویش قابلیت وپیژنو. یعنې په دغه خالي یا تش ځای کې موږ باید څه ولیکو؟ هغه عددونه چې د مرتبو یویز رقم یې صفر یا جفت وي پر دوو تقسیم قابلیت لري. که څنګه تاسو د خپل د کتاب لومړني برخو ته یا مخونو ته لاړ شئ نو هلته یې تاسو ته په ډېره ښه توګه باندې ذکر کړي دي، همدغه تعریفونه یې تاسو ته هلته ویلي دي او تاسو دا لوستي دي په تېر درسونو کې. نو تاسو انشاءالله چې هیڅ کوم ستونزې سره مخ نه یاستئ، په همدې ترتیب په خپله کتابچو کې لیکئ چې اوومه پوښتنه دغه کتابچو کې خپل دغه سوال لیکئ او بیا هم د تش ځایونو په مناسبو کلمو چې د تاسو تعریفونه په صحیح توګه باندې چی کړئ، بشپړ کړئ یا مکمل کړئ، تاسو یې لیکئ. دویم جزیه موږ ته ویلي که چیرې یو عدد د رقمونو پر 3 پوره تقسیم شي هغه هم عدد پر 3 د تقسیم قابلیت یا وړتیا لري. یعنې ګرانو زده کوونکو موږ دغه د خپل عدد یا تش ځای په داسې یو مناسبې کلمې ډکوو که چیرته موږ د خپله جمله بیرته د سره ولولو نو د موږ د جملې معنا د هغې تش ځای کلمې سره مکمله شي. څنګه؟ که چیرې د یو عدد د رقمونو ګورئ ګرانو زده کوونکو دلته یې موږ ته ویل شوي چې پر 3 پوره تقسیم وي، یعنې دغه درس یا دغه تعریف د پر 3 د ویش د قابلیت نه اخیستل شوی نو موږ د تعریف په اساس ویلی شو که چیرې د یو عدد د رقمونو مجموعه پر 3 پوره تقسیم شي هغه هم یو عدد دی چې پر 3 د قابلیت تقسیم یا وړتیا لري. نو که چیرې تاسو بیا هم یو ځل د خپل کتاب په لنډه توګه باندې وګورئ نو تاسو کولی شئ چې هلته وپوهیږئ چې دغه جمله بالکل سمه ده، یعنې موږ تش ځای په ډېره مناسبه کلمه ډکه کړې ده. یعنې که چیرې د یو عدد د رقمونو مجموعه پر 3 پوره تقسیم شي هغه عدد هم پر 3 د تقسیم قابلیت یا وړتیا لري. ګرانو زده کوونکو د همدې سره موږ راځو د خپل دریم جز ته، یعنې د اوومې پوښتنې دریم جز ته. هغه عدد چې د مرتبو د یویز رقم یې ځای تش دی یا 15 وي هغه عدد پر د تقسیم قابلیت لري. ګورئ ګرانو زده کوونکو
بیا هم دلته 2 قوانین دي. تاسو سره د تاسو تعریفونه شته دي. د تیر درسونو تکرار هم تاسو په کتابچو کې په مفصله توګه سره شته. بیا هم د خپل د اطمینان لپاره خپل کتابونه وګورئ. د تاسو د کتابونو په 3م مخ کې تاسو ته ویل شوي دي چې دغه تعریف قابلیت د تقسیم پر 5 باندې. که چیرته هغه تعریف د دې سره تطابقات ولري نو موږ ویلی شو چې حتما دغه تش ځایونه به د 15 د ویش قابلیت د الفاظو سره ډکیږي. څنګه راځئ چې وګورو آیا موږ یې رښتیا هم همداسې کولی شو او که نه. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، هغه عدد د مرتبو د یویز رقم یې 0 یا 15 وي. هغه عدد پر 15 د تقسیم قابلیت لري. بالکل سمه ده، آفرین. ځکه چې موږ د خپل دغه تش ځایونه په مناسبو کلماتو ډک کړل او اوس هم دغه جمله یا تعریف که چیرته موږ د سره ولولو نو موږ ته به هم یو پوره معنا یا مفهوم افاده کوي. راځئ چې بیا هم سره یو ځای ولولو. امید ده چې تاسو هم د ما سره یو ځای لولئ. هغه عدد چې د مرتبو د یویز رقم یې 0 یا 15 وي، هغه عدد پر 15 د تقسیم قابلیت لري. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، په دې توګه باندې موږ وکولی شو چې د خپل دغه نننۍ پوښتنه یا د تش ځایونه مو په مناسبو کلمو سره ډک کړل. نو د موږ د کلمو یا د دغه جملو مفهوم مو پوره کړه. بیا هم زه تکراروم یو ځل چې د تاسو 8مه پوښتنه یعنې ویل شوي چې په لاندې عددونو کې کوم یو پر 2، 15، 3 او 4 د تقسیم قابلیت لري. یعنې هر یو بیل تاسو کولی شئ چې خپله کتابچو کې ولیکئ چې پر 2 د ویش قابلیت، پر 15 د ویش قابلیت، پر 3 د ویش قابلیت او هم په 4 د ویش قابلیت. او بیا هم د هغې اجزاوې ذکر کړئ چې الف، ب، ج. تاسو ته چې کوم جدول په کتاب کې درکول شوی دی د هر قابلیت د تقسیم یا د ویش هغه به تاسو په جدا توګه سره څه کوئ؟ حلوئ به. یعنې که چیرته تاسو قوانین په سمه توګه حفظ کړي وي او تمرین کړي وي او هغې ته مې ډېر مثالونه په خپله کتابچو کې کار کړي وي نو اوس یې کولی شئ چې د هر عدد د تحلیل سره یا هم د هغې تطابقات د تعریف سره کولی شئ چې همدغه مثالونه په ډېره ښه توګه څنګه چې ما دلته تاسو دپاره د مثال په توګه پر 2 د ویش قابلیت کار وکړل، په همدې توګه باندې تاسو کولی شئ چې پر 15 د ویش قابلیت، پر 3 د ویش قابلیت او یا هم پر 4 د ویش قابلیت د هغې د قوانینو په اساس باندې تاسو حل کړئ. ګرانو زده کوونکو، دا هم وه د مونږ 3مه برخه د پوښتنې یا هم آخرنۍ برخه د پوښتنو وه چې مونږ ټول ځوابونه چې مونږ وکولی شو دغه ټول ځوابونه پیدا کړو د یو د بل په مرسته باندې. او تاسو هم کولی شئ چې دا کتابچو کوم په خپل په منظمه توګه لیکلي وي. که چیرته د تاسو په ښوونځي کې د تاسو ښوونکي تاسو نه دغه پوښتنې وکړي نو تاسو کولی شئ چې په ډېره اسانه توګه او په ډېره ښه توګه د دغې سوالونو ځواب د تختې تر مخې یې هم په خپلو ښوونکي ته ووایئ. نو په دې ترتیب باندې لا هم تنها همدغه د کتاب پوښتنو باندې اتکا مه کوئ. کوښښ وکړئ چې تاسو خپل چاپېریال کې خپل د همزولو سره خپل ملګرو سره لا نور مثالونه هم پیدا کړل، یو د بل نه پوښتنې وکړئ او دغه سوالونه یو د بل سره تکرار کړئ. ګرانو زده کوونکو، دا هم وه د مونږ آخرنۍ برخه د پوښتنې چې په بله برنامه کې به د یو نوي لوست سره د نوي عنوان سره د تاسو په چوپړ کې حاضرېږو. تر بیا هم مو خدای مل شه. ښه وخت تاسو ته غواړم. په ځان پام لرئ.